سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو مخ روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو دلته په یوټیوب چینل باندې په کمنټ سیکشن کې اورور کمنټ کړی دی او ته په دې خپل کمنټ کې 3 پوښتنې کړې دي. اول پوښتنه دا ده چې زه غواړم دلته د یو فرانسوي انجلۍ سره واده وکم. د دې قانوني لار څه ده او څنګه زه واده کولی شم؟ دویم دی وایي چې زه کوم واده ما په وطن کې کړی دی هغه میرمن هم زه غواړم چې دلته راولم، هغه واده هم زه ساتل غواړم. آیا دا امکان لري او که نه؟ دریم دا ویلي دي چې آیا په فرانسه کې قانونا دا اجازه شته چې یو کس 2 ودونه وکړي او که نه؟ نو زه غواړم په دې 3 پوښتنو تاسو ته معلومات درکم. که هر څوک غواړي چې دلته یو فرانسوي نجلۍ سره واده وکړي دوی بالکل کولی شي، هیڅ مشکل نشته دی. قانون دار چې ته به میغي ته ځې د نجلۍ سره او په میغي کې به تاسو واده کوئ، نو بالکل ته د یو فرانسوي نجلۍ سره واده کولی شي. بل دا دی چې ته غواړې چې هغه بل میرمن او دلته راولې او واده بل دویم واده ته وساتې او تا په خپل کمنټ کې هم دا پوښتنه کړې ده چې آیا دلته فرانسه کې قانون اجازه شته او که نه؟ په فرانسې په قانون کې ته حق نه لري، دا اجازه نشته چې یو کس دې 2 ودونه وکړي یا دې 2 ودونه وساتي. نو قانونا ته حق نه لري، قانونا ته اجازه نه لري. نو ته نشې کولی چې ته د وطن کې تا کوم واده کړی هغه میرمن ته بیا دلته راولې. که تا دلته چیرې واده وکړو د فرانسوي نجلۍ سره نو ته بیا نشې کولی چې د وطن کې ستا کوم واده دی هغه میرمن او هغه بچي ته دلته راولې، ځکه چې د فرانسې په قانون کې ته 2 ودونه نشې کولی، نه 2 ودونه ساتلی شي. او یو فرانسوي نجلۍ هیڅکله هم تا سره داسې واده ونه کړي، تا سره واده نه کوي چې هغه پټي هغه قانون نه بیروني. طبیعي خبره به قانون لاندې تا سره واده کوي. نو چې قانون لاندې تا سره واده کوي دلته به ستا دغه واده رجسټر کېږي، نو ته بیا نشې کولی ستا هغه بل واده چې کوم دی هغه ختمیږي، به ته ختمې. نو ته هغه بچي هغه میرمن دلته نشې راوستلی، هغه ته مجبوري چې په وطن کې وساتې. نو دغه لار د دغه سیستم دی. او که ته د فرانسوي نجلۍ سره واده کول غواړئ نو تاسو به میغي ته لاړ شئ، نو هلته تاسو واده کولی شئ. قانون دغه قانون دی، هغه تاسو له خپل اکت مغیاج درکوي، تاسو له د مغیاج د واده سرټیفیکیټ درکوي، نو تاسو رسما تاسو واده کیږي، هغه ته ثبت کیږي دلته په میغي کې. نو ته بالکل کولی شي. ولی د فرانسې په قانون کې یو کس 2 ودونه نشي کولی، نه 2 ودونه ساتلی شي. نو بیا ته چې ستا کوم وطن کې واده دی هغه میرمن او هغه بچي ته دلته بیا نشي راوستلی. ویډیو همدومره وه ملګرو. که تاسو هر قسم هر څنګه پوښتنه لرئ خپله پوښتنې دلته همیشه په یوټیوب چینل کې په کمنټ سیکشن کې پرېږدئ، زه به په خپل وخت ستاسو پوښتنو ته جواب درکوم. مننه. په مخه